د کوز په بازار باندې دغه یو شی ووهي د بازار زړی باندې او بیا یې کمال وګورئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړه د صحت جامع ګردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د میرمنې د بازار زړی باندې که یو شی ووهئ نو تاسو به پخپله حیران پاتې شئ. که غواړئ چې میرمنه د ځان نه مخکې انزال او خلاصه کړئ نو کولی شئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې نسخه او په دې طریقه باندې ځان پوه کړئ. تاسو کولی شئ د ویکس او لیمو سره د میرمنې شرمګاه ور زر ور یخه کړئ. هغه میرمنې چې په کوروالي کې ډېرې سستې وي، یعنې په ښځو کې داسې ښځې هم شته چې په زوره تاسو څخه کوتک غواړي او کوروالی معامله غواړي، خو داسې ښځې هم شته چې په میاشتو او په میاشتو یې د کوروالي ته یا کوروالي خوا ته هېڅ مخ نه وړي او نه هم کوروالی کول خوند ورکوي. د دې لپاره چې تاسو کو میرمن باندې یو کار وکړئ، د هغه په نتیجه کې تاسو سره میرمن هر ټیم کولی شي کوروالی وکړي. تاسو کولی شئ د ویکس او لیمو سره که تاسو وغواړئ چې ښه کوروالی وکړئ نو کولی شئ د ویکس او لیمو سره ښه کوروالی وکړئ. دومره به ویکس واخلئ چې څومره ستاسو ضرورت وي او دې سره به یو دانه لیمو هم مکس کړئ. یعنې د ویکس اندازه باید د لیمو څخه ډېره کمه وي، یعنې چې 3 حصې لیمو وي او 1 حصه نو باید حتما ویکس واوسیږي. لومړی به تاسو د لیمو اوبه یو پلیټ کې واچوئ او له هغه وروسته به تاسو د ویکس لږ اندازه یعنې 1 اندازه به تاسو د لیمو اوبو ته ور مکس کړئ. کله مو چې دا مکس کړئ نو تاسو کولی شئ له هغه وروسته باید یادونه وکړم چې د میرمنې شرمګاه باید زخمي نه اوسیږي. که چیرته زخمي اوسیږي نو بیا له دې نسخې څخه ډډه وکړئ، ځکه چې ویکس یو داسې شی دی چې کله په زخم ولګېږي نو زخم سوځوي او بیا د دې لامل کېږي چې که هر کوروالی وي او که هر څه وي نو زړه یې ترې مړېږي. نو باید یادونه بیا هم وکړم چې د میرمنې شرمګاه یا د بازار زړی باید زخمي نه اوسیږي او نه هم د میاشتنۍ مرض په دوران کې وږېږي. له هغه وروسته چې کله تاسو نسخه جوړه کړئ نو تاسو کولی شئ دغه ویکس او لیمو راواخلئ او د میرمنې د بازار زړي باندې ووهئ. د 10 منټ لپاره یې پرېږدئ او بیا ترې تاسو لرې شئ. بیا که څومره یخه میرمن وي نو دومره به ګرمه شي چې تاسو به هم حیران پاتې شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.